وای سپر پاکستان دی ټي ټي پی جانانه زور وکا. په موجوده وخت کې چې مختلف قومونه او مختلف ملکونه خپل وسایل راخلي، خپل پیسې راخلي او په دې باندې لګي چې مونږ د 5th جنریشن وار وګټو یا وار اف پروپاګاندا وګټو. په داسې وخت کې زمونږ پښتانه په کنزلو باندې جنګټي یا په سندرو باندې جنګټي. اوس دا 5th جنریشن وار څه شی دی یا وار اف پروپاګاندا څه شی دی او مونږ پښتنو ته ولې د دې ضرورت دی چې په لر او بر افغان وطن کې یا په دې پښتون وطن کې کم ظلم روان دی، کم ناانصافي روانه ده، د دې مخنیوي په څنګه وکړو، څنګه به کیږي. اول خو زه تاسو ته د 5th جنریشن وار یا وار اف پروپاګاندا ایکسپلین کوم. دغې نه بعد درته یو مثال هم در کوم چې تاسو په مکمل پوه شئ او دغې نه بعد د مولانا خانزیب صاحب یو وصیت درته پرېږدم چې پښتانه د سوشل میډیا یو مثبت استعمال وکړي. 5th جنریشن وار یا وار اف پروپاګاندا دې ته وایي چې یاره ته د فوجي قوت سره سره د فوجي لړۍ سره سره خلکو ته ذهني شکست هم ورکړي او خلک په دې مایله کې او خلک دې طرف باندې کنوینس کې او اګری کې چې ما کوم حمله کړې ده، زه کوم ظلم کوم، کوم جبر کوم، هغه وداوټ اني ریزن نه کوم، د هغې شاته یو څه وجه ده او ما ته دا وجه اجازت راکوي چې زه دا ظلم وکړم. مثال کې طور په کله چې امریکې په 2003 کې په عراق باندې حمله کوله نو دا یو ناجایزه حمله وه، خو دنیا ته دا تاثر ورکو، دنیا ته دا خبره وچلوله او دا پروپاګاندا یې خوره کړه چې د عراق سره اټمي هتیار دی یا د عراق سره ماس ویپنز دی، غټ غټه وسله ده ورسره. د هغې کرش کولو دپاره، د هغې تباه کولو دپاره موږ په عراق باندې حمله کوو. په عراق باندې حمله وشوه او دنیا هم ورسره راضي شوه چې بلکل دا ستا حق جوړېږي. په عراق باندې حمله وشوه خو د عراق سره هغه وسله را پیدا نه شوه. نو امریکي ذهني طور باندې دنیا دې ته تیاره کړو چې کوم زه دا ناجایز کار کوم، زه دا ظلم کوم، دا زه جایز دی او د هغې د شاته وجه ده. همداسې سیم لیبیا واخلئ، دنیا ته دا تاثر ورکو چې دلته ډیکټیټرشپ دی او قذافي دی او قذافي جمهوریت نه مني او په خلکو باندې عاصف دی او د خلکو سره ظلم کوي. حالانکه د هغې نه بعد چې لیبیا کم حالت ته لاړه او د لیبیا سره کم ظلم وشو هغه په تاریخ کې نه میلاویږي او لیبیا کم تباهۍ سره مخ شوه هغه د هغې نه مخکې نه وه مخامخ، خو دنیا یې په دې خبره باندې کنوینس کړې وه او دنیا یې په دې خبره باندې راضي کړې وه ترو وار اف پروپاګاندا یا ترو 5th جنریشن وار چې په لیبیا کې ظلم دی او په لیبیا کې جبر دی. سیم لایک دا سچویشن په دې پښتون وطن کې هم روان دی، په مونږ باندې ظلم کیږي، په مونږ باندې زیاتېږي، خو دنیا ته هغه توسر زمونږ نه مخکې دی ورکي چې یاره دلته دهشتګرد دي، دلته ترهګر دي، حالانکې د هغې شاته چې څه وجې دي هغه ټولې مونږ ته معلومې دي. اذا قبایلي بچې، اذا د قبایلو سره تعلق لرونکي ما ته د دې ټول ظلم پته ده، ولې چې په مونږ باندې به بم را پرېوتو، مونږ سره به ظلم وشو، دنیا ته به ویل چې دا دهشتګرد و، دا ترهګر و. اوس د سوشل میډیا استعمال او د وار پروپاګاندا څنګه کیږي یا د 5th جنریشن وار څنګه کیږي. زه تاسو له مثال در کوم. یو کس سره د ټوپکه سره د وسلې ځي او ستا د کور مخې ته ودرېږي او هلته یو تصویر وباسي او په فیسبوک باندې شیر کوي یا په ټویټر باندې شیر کوي یا په ټیک ټاک باندې شیر کوي او ورسره لیکي چې د پلانکي کور ته خطره وه او زه د پلانکي سره ولاړ یم او د دفاع کوم او د کور چوکیداره کوم. د شپې همدغه کس ستا په کور د راوړي او ستا نه لوټ مار کوي او ستا نه غلا کوي. سبا ته راپاسېږي او دنیا ته دا تاثر ورکوي او دنیا ته وزونه او چغې وایي او جاړې ورته چې پلانکي زما د کور نه غلا کړې ده او پلانکي زما د کور نه لوټ مار کړی، زما په کور باندې راوښتی دی. خو دنیا تا سره نه اګري کېږي او دنیا الټه په تا پسې خندا کوي. ولې هغه به وایي چې ستا نه مخکې خو ده دا خبره کړې وه چې زه د کور دفاع کوم، زه د کور حفاظت ته ولاړ یم او تا باندې به الټه دا الزام لګوي چې ته نمک حرامه یې او ته چې کمې ته ښېګړه د خلکو نه منې. سیم لایک دا سچویشن زمونږ پښتنو سره هم روان دی. مونږ پښتنو باندې ظلم وشي، جبر وشي، د هغې نه مخکې دې دا تاثر ورکړي چې دا ترهګر و، دا دهشتګرد و. سبا که بیا مونږ چغې وهو چې مونږ سره ظلم شوی دی، مونږ سره جبر شوی دی، نو دنیا را سره نه اګري کېږي او دنیا په دې خبره باندې نه مني. مثال وخت افغانستان واخلئ، په افغانستان کې په یو نشهیي سنټر باندې یا د نشهییانو علاج دپاره چې کوم هسپتال جوړو په هغې کې خلک علاج کېدل، د هغې علاج کېدو په هغې باندې حمله وشوه. پاکستان دا تاثر ورکړو چې دهشتګرد واډه وه یا دلته نه ډرون سپلای کېدل یا دلته نه ډرون راتلل او دلته به جوړېدل، مختلف قسمه آیډیاز ورکړي. خو ما یو پښتون نه لیدو چې په دې باندې په انګلیش کې ویډیو جوړه کړې او دنیا ته یې رسولي. ما یو افغاني ونه لیدو چې په دې باندې په انګلیش سب ټایټل کې ویډیو جوړه کړې او دنیا ته یې رسولي چې دا د دې ریزنز دا او د دې شاته بیکګراوند دا دی او د دې شاته دا دی. خو زمونږ افغانانو ورونو، زمونږ پښتانه چې کوم دي هغې کنزلو ته کار ویلو، په کنزلو باندې جنګټي، په سندرو باندې جنګټي او په ټیک ټاکو باندې جنګټي. بالکل
په ټیک ټاک باندې هم ګټلی شي، په فیسبوک باندې هم ګټلی شي. خو کله چې د یو مثبت استعمال وکړي او ته پوه شي چې دا واره پروپاګانډا یا دا 5th جنریشن وار څنګه کیږي، نو هیله لرم چې په دې خبرو به تاسو پوه شوي او د دې سوشل میډیا به یو مثبت استعمال کوئ او د سوشل میډیا په ترو به تاسو پوهیږئ چې دا واره پروپاګانډا یا 5th جنریشن وار څنګه کیږي. په اخره کې د مولانا خانزیب صاحب دا نصیحت ټول واورئ او امید لرم چې په دې باندې به تاسو ټول عمل هم کوئ. دا موبایل غواړي، دا ټوپک دی ستا په لاس کې، دا واوره خو دا ستا اختیار دی چې په دې باندې رور وژنې او که دشمن پې زغلې. رور مه وژنئ په دې باندې، یو بل بېعزتۍ به په دې باندې نه کوو. د دې نه به د علم، د پوهاوي، د شعور او د وطن د مسایلو دپاره کار چې کوم دی اخلو. مثبت استعمال به د دې کوو، مثبت استعمال د دې ګټور اړخ دی، جایز هم دی، خدای به هم په دې راضي کېږي او مخلوق به هم په دې راضي کېږي. دغه زموږ لوز دی چې د موبایل به هم صحیح مثبت استعمال کوو او د وطن د وسایلو د اختیار دپاره به هم بیداریږو او هم به یو کېږو.